السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم او په څنګ کې چې مې کم کس ناست دی دا ګل خان دی. دوستانو، ستاسو دفاع وي چې هغه ګل خان نه دی کم چې پښتانه ورته وایي، یعنې هغه انټي پښتون یا انټي افغان سوچ کم خلک لري، هغه ته زموږ ته پښتانه ګل خان وایي. د دې ورجنل نوم ګل خان دی. دوستانو، نو موږ نن په سیل راوتلي یو. تاسو وینئ چې واخواته د ځوانانو کرکټ شروع دی. دا زموږ سیمه ده، داسې موږ د کلي څخه د باندې راوتلي یو. نو دا زموږ سیمه ده، د کلي څخه د باندې راوتلي یو. دا ملګري را سره دی، ګل خان دی، یو بل جانان دی چې دا کوم موبایل ورسره دی. دوستانو، نن د یو ځوان شاعر غزله ته تاسو پورې در رسوم. دوستانو، دا یو ډېر تنکی او ځوان شاعر دی چې تر دې وړاندې هم یو غزله ماته تاسو در رسولې وه. خدای شته چې په غزل کې دومره خوږلت دی، دومره خوږوالی دی چې زما اکثر وخت قصد په اوسي، دومره قصد مې په اوسي چې څنګه داسې یو ځوان شاعر، دومره تنکی شاعر او دومره پخش شاعري، ته به وایې چې دا د 50-60 کالو شاعر دی. دومره زبردست دی د دې لفظو پیوستون کړي، دا لفظونه داسې سر پیودلي چې سړی ورته اریان شي. د دې لفظو دومره زبردست جوړښت چې بلکل اریان بسې. هو دوستانو، دا دی ځوان شاعر باسط ثاقب. د ده شعر دی دوستانو، وایي سل جنازې دي هر سړی به خپل اخلي، سل جنازې دي هر سړی به خپل اخلي، شاعر دې مړ کړی انتقام به یې غزله اخلي. پارک او باران زما په لاس کې دا پنځم، پارک او باران زما په لاس کې دا پنځم بل سګریټ، پارک او باران زما په لاس کې دا پنځم بل سګریټ، مخامخ دوه مین مچکې یو له بله اخلي. پر دغه نه ژاړم چې خدای له مانه واخیستلې، پر دغه نه ژاړم چې خدای له مانه واخیستلې، پر دغه ژاړم چې به ما له تانه کله اخلي. ورځ رڼایي زما د یار له سپین بارخو واخیسته، ورځ رڼایي زما د یار له سپین بارخو واخیسته، شپه تاریکه زما د یار له تور اوربله اخلي. شاق اول ستا له سرکو شونډو پر ګل وسسیږي، شاق اول ستا له سرکو شونډو پر ګل وسسیږي، بیا یې مچۍ خپلو ځالیو ته له ګله اخلي. باسطه هسې تا ته وایي چې هېر کړی مې یې، باسطه هسې تا ته وایي چې هېر کړی مې یې، کنې نو نوم دې دومره ډېر دلته سل اخلي. او سل جنازې دي هر سړی به خپل اخلي، سل جنازې دي هر سړی به خپل اخلي، شاعر دې مړ کړی انتقام به یې غزله اخلي. او باسطه هسې تا ته وایي چې هېر کړی مې یې، کنې نو نوم دې دلته، کنې نو نوم دې دومره ډېر دلته سل اخلي. خوږو دوستانو، تر راتلونکي ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. په مخ هم ښه ژوندي اوسئ. کور مو